د پناه غوښتنې خپلې مرکې ته باید څه ډول چمتووالی ونیسئ. دا ستاسو د پناه غوښتنې د درخواست ډیره مهمه برخه ده. تاسو او ستاسې کورنۍ به د مرکې لپاره شیکاګو ته لاړ شئ چې دې ښار ته د میشیګن له هرې برخې څخه د موټر څو ساعته لاره ده. ستاسو د استوګنولو ایجنسي به ستاسو او ستاسو د کورنۍ لپاره د سفر د امکاناتو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. په دغه مرکه کې ستاسو ګډون لازمي دی. تاسو نشئ کولی زنګ ووهئ او یا له لرې څخه راڅرګند شئ. تاسو باید په ټاکل شوي وخت او نیټه هلته په حضوري ډول ګډون وکړئ. تاسو باید خپل د کار اجازه لیک او د هویت نور اسنادونه د ځان سره ولرئ. د خپل ځان سره د لیدنې ځای ته راوړئ. تاسو باید د خپلې مرکې هغه خبرتیا هم له ځان سره راوړئ چې ستاسو د استوګنولو د قضیې کارکوونکی درکړې وي. کله چې تاسو د شیکاګو د پناه غوښتنې د دفتر وړاندې ته ورسیږئ نو د څرخېدونکو دروازو له لارې به ننوځئ او د هرکلي میز په مخه کې به امنیتي برخې ته تلاشي ورکړئ. تاسو باید هغوی ته ووایئ چې د شیکاګو د پناه غوښتنې په اداره کې یوه مرکه لرئ. تاسو به د تیریدو کارډونه درکړل شي او لارښوونه به درته وشي چې د لیفټ له لارې د پناه غوښتنې ادارې ته لاړ شئ. کله چې په لیفټ کې اړوند پورته شئ نو د پناه غوښتنې د ادارې شیشهیي دروازې ته ووینئ. کله چې هلته ننوتلئ د هوایي ډګر په څیر له امنیتي برخې څخه تیریږئ. چمتو اوسئ چې کوټونه، بوټونه، کمربندونه او نور هغه شیان لرې کړئ چې د امنیتي کارکوونکي د لرې کولو غوښتنه کوي. هر ډول بکسونه باید له اکسرې ماشین څخه تیر شي. امنیتي کارکوونکي به تاسو ته ووایي چې د انتظار په خونه کې چیرته کښینئ. تاسو به یو کړکۍ ته ور وغوښتل سئ تر څو د خپلې مرکې لپاره نوملیکنه وکړئ. کله چې کړکۍ ته ورشئ د ګډونوالي استازي به ستاسو انځور او د ګوتو نښې واخلي. له تاسو څخه به وغوښتل سي چې بیرته خپلې څوکۍ ته لاړ شئ او په تمه شئ تر څو د کډوالۍ یو بل استازي مو بیرته ور وغواړي. شاید د کډوالۍ افسر د کووډ-19 د ویا له امله تاسو سره په فزیکي ډول دفتر کې حاضر نه وي. د دې پر ځای به هغوی ستاسو په مخ کې پر یوه میز په کوچني سکرین کې څرګند شي. د اړتیا په صورت کې به د مرکې لپاره یو ترجمان د ټلیفون له لارې حاضر وي. مرکه به تاسو ته په سوګند در پیل شي، په دې معنی چې له تاسو څخه به وغوښتل شي تر څو ژمنه وکړئ چې د خپلې مرکې په جریان کې رښتیا ووایئ. مرکه معمولاً 3 برخې لري. اول، ستاسو د شخصي معلوماتو کتل، هغه معلومات چې تاسو له کلینیک مخکې لیدنه کې چمتو کړي وي. دوهم، په دې اړه پوښتنې مطرح کول چې تاسو ولې نه غواړئ بیرته افغانستان ته ستانه شئ. دریم، د طالبانو او نورو ترهګرو ارګانونو سره ستاسو د اړیکې په اړه پوښتنې مطرح کول. دا مهمه ده چې تاسو د خبر سره پوښتنو ته هغوی ونیسئ او یوازې هغوی پوښتنو ته ځواب ورکړئ چې درڅخه وپوښتل سي. څه چې له تاسو څخه وپوښتل کیږي له هغې څخه اضافه معلومات مه ورکوئ. د بیلګې په توګه که چیرته افسر وپوښتي تاسو ولې افغانستان ته له ستنېدو څخه ویره لرئ، نو هغوی ته مه وایه چې څه ډول ستاسو د کاکا زوی د افغانستان کې ویریږي او هغوی ته په پټه ژوند کوي او دا د هغوی لپاره ډیره بده ده. د دې پر ځای د خپل وضعیت په اړه څه ووایئ، لکه زه افغانستان ته له ستنېدو څخه ځکه ویره لرم چې ما له یو داسې چا سره واده کړی دی چې د متحده ایالاتو له پوځ سره یې کار کړی دی او مخکې له دې چې دلته راشو زموږ کورنۍ ګواښل شوې وه. زما کورنۍ چې هلته اوسیږي لا هم زما د خاوند، میرمنې او د کار له امله ګواښل کیږي او موږ پوهیږو که چیرته بیرته ستانه شو نو وبه وژل شو. پر خپل ځان، خپل ویرو او خپل تجربو تمرکز کړئ. که ستاسو د کوم بل چا په اړه خبرې پیل کړئ، افسر به بیا تاسو ته خپل لوري ته راوګرځوي. که څه هم تاسو کولی شئ چې د نورو خلکو په اړه ځینې شیان ووایئ تر څو خپل ویره روښانه کړئ، لکه زه یقیني یم چې وبه وژل شم ځکه چې دا کار له نورو هغه کسانو سره هم شوی چې زما په څیر دندې یې ترسره کړي دي، لکه زما ورور له دې امله طالبانو وواژه چې له افغان پولیسو سره یې کار کاوه. موږ ته ویل شوی دی چې ستاسو د مرکې لومړنی تمرکز به له طالبانو سره ستاسو د اړیکو د پوښتنو په اړه وي. په دې اړه ډیرو پوښتنو ته چمتو اوسئ او د خپل د کډوالۍ د افسر ته چمتووالی ولرئ چې ښایي جدي شي، حتی داسې لکه جنګ چې کوي. هغوی په دې اړه ډیر معلومات لري چې طالبان له خلکو سره
بیلابیلو لارو سره مرسته کړې او شایي په دې اړه له تاسو څخه پوښتنې وکړي لکه تاسو طالبان ته تعرفي ورکولو پرته څه ډول یو کار او یار ترسره کوي یا تاسو د طالبانو جنګیالیو ته له بدو ورکولو پرته څه ډول سفر کوئ کله چې ستاسو مرکه پای ته ورسیږي کولی شي د ودانۍ څخه ووځئ او بیرته میشیګن ته ستانه شئ د پناه غوښتنې افسر به تاسو ته د هغوی پریکړه در واستوي ستاسو د پناه غوښتنې د مرکې لپاره د چمتووالي په اړه د دې معلوماتي ویډیو د کتلو له امله له تاسو څخه مننه کوو که تاسې کومې مشخصې پوښتنې او یا اندېښنې لرئ هیله ده ستاسو د استوګنولو د قضیې له کارکوونکو سره یې شریک کړئ او هغوی به د حقوقي متخصصینو له ټیم سره اړیکه ونیسي